بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو په انزرټ کې ټکس باکس نه وروسته راځو نن په خبره باندې څه باندې کوو، ډراپ کیپ باندې، چې ډراپ کیپ څه شی دی. دا لینک به زه یو ځل جوړ کړم چې دا ما نه پرېږدي تر څو چې دا بېرته راغلی شي. کنټرول A ډیلیټ. ها ګورئ، که چېرته زه لیکل ولرم دا زما لیکل اوس ګورئ انګلیش کې دا رولز چې ته کولی شې ورته ووایې چې لومړی توری راته غټ وښیه، د پاراګراف نه، فقط د لیکل چې شروع کېږي که د شل پاراګراف یا دېرش پاراګراف هماغه موضوع چې شروع کېږي د موضوع لومړی توری تاسو به اخبارونو کې یا مجلو کې لیدلي وي لومړی توری غټ، کتابونه چې شروع کېږي لومړی توری غټ وي، ورپسې نور ټول واړه وي. نو دغه ته ډراپ کیپ وایي. دا یو سټایل دی د انګلیش، نو ته کولی شې دا څنګه کې یوز کړي. اوس دغه لومړی توری ته کولی شې همدلته په لاین کې دننه وښیې، لکه اوس وګورئ دا ورقه ده که نه، دغه لاینونه درې لاینه یو طرف ته شول، توری غټ شو، او کولی شې بلکل دا لاینونه د خپل ځای نه شروع کړي او دا توری مارجن ته انتقال کړي. توری چې مارجن ته انتقالوې نو دلته به ورته چې ان مارجن، په مارجن کې راته راکړه، دا د مارجن کې درته څنګه ویډیو provides a powerful way to help you. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ مارجن ته انتقال کړئ او څنګه وکړئ دننه ټکس ته انتقال. اوس خبره دلته دا ده زه ټکس ته انتقالوم، خو زه ګوري ما سره څو لاینه نیولي دا وي درې، زه وایم نه دوه لاینه دې ونیسي. نو ته به داسې کار وکړې، ډراپ کیپ اپشن ته به راشې، دلته تا سره لاین درې دي که نه، دا دوه که او دا اوکې که، نو دوه لاینې ونیول، که د څلور ورته ویلې څلور نیسي، که د پنځه ویلې پنځه نیسي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ. دوه لاینې ونیول، خو اوس په کوم ځای کې دی؟ په مارجن کې دی که نه، زه ورته یم نه ډراپ اټ وشو. نو ډېر خاص هغه پکې نشته دی، همدغه موضوع ده. اپشن کې نور څه نه لرو، فقط که سټایل یې بدلې فونټ سټایل یې نو کولی شئ فونټ سټایل یې بدل کړي. ډسټینګ فرام ټکس، دغه ټکس نه ورته فاصله ورکړئ. وګورئ ټکس نه فاصله نه لري که نه، زه ورته یم نه لږ فاصله خو ورکړه، 0.5 په اندازه فاصله ورکړه، دا د 0.5 په اندازه فاصله، او فونټ مو چې چینج کړو هغه فونټ یې ونه پېژانده نو دا د صلیب علامې غوندې چې نه خیر اسمه کړم، نو زه به فونټ بېرته څنګه کړمه هماغه ته راوړم. مثلا دا فونټ مې انتخاب کړو که دا دې صحیح شو، پوه شوې؟ دا 0.5 انچه فاصله او دا د فونټ په دغه طریقه بدلېدلی شي. ورپسې مونږه ورډ آرت لرو. ورډ آرت څه شی دی؟ دا لیکل دی په ښایسته شکل. تا سره دا ټول آرتس دي، په کوم شکل کې غواړې لیکل وکړي. مثلا زه دا انتخابوم، زه دلته لیکم انټرنیشنل. وګورئ تاسو په خپله داسې لیکل جوړولی شئ پرته د ورډ آرټ نه، چې فونټ سایز ورته واخلي، امکان نه لري داسې ښایسته لیکل جوړول. صحیح دی؟ نو تاسو ګورئ څومره په اسانۍ وشو کولی چې د ورډ آرټ په مرسته دا لیکل څنګه کړي جوړ کړي. نو د عنوانونو لپاره که چېرته مثلا غواړئ چې اعلانات جوړ کړئ، نور داسې څه وکوئ، تاسو دې نه مرسته وغوښتلی شئ. نو بیرته بیا بدلولی هم شئ ورډ آرټ، یا په یو دلته کویک سټایل دی، دا مثلا دا نه دی خوښ، دا دې خوښ دی، نو دا انتخاب کړه. ولې دا چینج نه شو؟ سلیکټ نه وکړه، نو داسې سلیکټ کړه، دلته راشه دا واخله، دا واخله، دا واخله، ګورئ څومره ښکلی ښکاري. نو په دغه طریقه تاسو خپل سټایلونه څنګه کولی شئ جوړولی شئ. سمه ده؟ نور خو اسانه دی. او بس دا کریټ او الاین ټکس او ټکس ډایرکشن دا چې راغی، علت یې دا ده چې دا په یو بیل ټکس باکس کې درته جوړوي، چې کله ټکس باکس کې جوړ کړي نو ټکس باکس هغه نور خواص ورسره څنګه شي هم راشي. او که غواړئ چې مثلا هغه ورته ورکړي ټکس باکس ته شیډو ورکړي یا مثلا سټایل ورکړي، نو یو په یو دې ځینې کولی شي. ګورئ که دا سټایل زه واخلم څومره ښکلی، نو تاسو کولی شئ اعلاناتو کې، نورو عنوانونو کې، د کور پیجونو کې دې نه څنګه وکړئ استفاده وکړئ. بس خلاص پوه شئ، اسانه دی که نه. بس اوس به وایو کویک پارټ. څه به وایو؟ دې ته کویک پارټ ویلی شي. څه ویلی شي؟ کویک. ګورئ کویک پارټ، ګورئ کویک پارټ اکثریت چې دی مونږ تاسو سره دا د دې لپاره یوز کېږي چې مثلا فیلډ دی په دې کې، لومړی په فیلډ باندې به خبره وکړو، یا راځو لومړی ډاکومنټ پراپرټي باندې خبره کړو چې دا ډاکومنټ پراپرټي څه شی دی. ګورئ ابسټراکټ دی، اتر دی، کټګوري د کمنټس د کمپنۍ د داسې نوټ ایسي. دغه موضوعات مخکې له مخکې ته یو ډکی چې کله د ډک کړه دې کې د معلومات ولیکل، وروسته بیا دغه معلومات په دې ځای کې څنګه کولی شي انزرټ کولی شي. سمه ده؟ ډکېږي څنګه؟ ته به راځې فایل ته،
سمه ده فایل ته چې راغلی په فایل کې به ته راشي ګورې چې کله دې ته راغلی پراپرټیز ته به راشي په پراپرټیز کې ایډوانس پراپرټیز دلته چې راغلی ټایټل ستا د کتاب عنوان څه شی دی زما د کتاب عنوان دی ورډ 2014 بای پښتو سبجیکټ څه پورې اړه لري کمپیوټر دی کوم مضمون پورې اړه لري ورډ اتر څوک دی احمد منیجر څوک دی نور کومې کمپنۍ جوړ کړی مسلم کومه کټګوري کې ده مثلا کټګوري نه لیکم کیورډز پکې شته زمنا نشته کمنټس څه پیغام لري زه ورته کمنټس کې لیکم د ډېرو معلوماتو لپاره www.muslim.com سایت ته څنګه کې مراجعه کوي هایپر لینک ورکړئ زمنا بیا نور معلومات هم یو په یو ته دلته څنګه کولی شئ جنرال کې اضافه کولی شئ مثلا کنټیکټ او کسټوم د په دې کې هر یو څه اضافه کوم دغه سمري خلاصه هم دا بهتره ده نو دا مې وکې پراپرټیز ما سره څنګه شو انزرټ شو نور څه ته اړتیا نشته اوس خبره دلته دا ده په دغه ځای کې لیکل کومه مثلا د لیکلو په دغه برخه کې ماته د کتاب نوم پکار دی سمه ده نو ته به څه وکې کویک پارټ ته به ورشي ډاکومنټ پراپرټي ته کتاب نوم موږ ورکړی او که نه ټایټل به راواخلم نو ټایټل کې به ماته راکړي چې ورډ 2014 بیا پښتو کتاب نوم یې راته راکړي په دغه ځای کې د چا نوم راځي د لیکوال نوم یې راځي نو دلته تیار لیکوال نوم ما سره ثبت دی که نه ډاکومنټ پراپرټي ته به راشي په ډاکومنټ پراپرټي کې اتر وی لیکوال ته کړه صحیح شو مثلا په دغه ځای کې مې د دې کتاب ابستراکټ څه ته وایي خلاصې ته د دې کتاب خلاصه په کار دی ابستراکټ باندې کلیک وکړو خلاصه مې نه ده لیکلې څه شی شته ده که لیکلې مې وای نو دلته به ابستراکټ خپله څنګه ته خامخا راته همدارنګه نور ډېر معلومات یو په یو تاسو څنګه کولی شئ اضافه کولی شئ یو خبره بله ګټه دا ده چې کله ته کور پیج اوس انزرټ کوې که نه دا د کور پیج خپل د خوښې کور پیج وټاکه نو ټایټل او هر څه به یې په خپله راځي ګورئ ورډ 2014 بیا پښتو دا ټایټل دلته راغی او که لاندې څه نورو ته ضرورت وي ابستراکټ ته ګورئ احمد لیکوال دی مسلم او د کمپنۍ ادرس ما نه دی اضافه کړی ده نو په دې طریقه تاسو کولی شئ دا انزرټ کړئ اوس چې کوم ځای کې په خپله ضرورت وي دا د کتاب نوم نور معلومات یې څنګه کې راخلي او که تاسو ته ضرورت وي یو ځل مثلا ته مطبع کې کار کوې ستا خو دا نه پوهېږي کتاب چا لیکلی څنګه دغه د کتاب ټول معلومات واخله پراپرټیز کې ثبت کړه بس نور چې استفاده کوي هر ځای کې کوم ځای کې نوم راځي لیکوال کمپنۍ نوم هر څه چې راځي نو دا دلته اضافه کړه دا خو د کویک پارټ کار نه و دا په کویک پارټ کې چې و چې موږ سره څه و ډاکومنټ پراپرټي کار و کویک پارټ ګوري همدغسې چالاکه تیز کارونه چې ده ترسره کوي یو خو دا شو بل په کویک پارټ کې موږ فیلډ لرو اصلا د کویک پارټ کار دا دی چې مثلا بعضې کمانډونه تا سره خپل اصلي ځای نه کار نه کوي نو ته د کویک پارټ له لارې کولی شي فیلډ نه د استفادې سره هغه کمانډونه څنګه کې یوز د مثال په ډول ستا سره کم کمانډ کار نه کوي نو مثلا په دې کې ما سره ټي او سی کار نه کوي ټي او سی معنا څه ټیبل اف کنټینټ ما سره کار نه کوي نو ټیبل اف کنټینټ دې ځینې انتخاب کا اوکې کا نو اوس ما سره ټیبل اف کنټینټ نشته دی که نه هیډینګ یې مې نه دی اخیستی کوی نو دې ځینې په خپله جوړېده یعنې کوم وخت چې تاسو سره هغه اصلي یو څه ورته وایي یو کمانډ خپل اصلي ځای نه کار ونه کړ نو تاسو کولی شئ فیلډ نه څنګه کوئ راواخلئ استفاده کوئ او دغه څه شی دي دا په اوټو ټکس کې چې ما په خپله څه جوړ کړي ګوري مسلم د اوټو ټکس کې ما لیکلی دی نو ما ته راکړي تاسو کولی شئ داسې خپل هم یو لیکل وکړئ مثلا د مثال په ډول زه دلته لیکم انټرنیشنل مسلم صحیح شو بس دا مې څنګه کړه دا دې سایز مې زیات کړه او راغلم هوم ته ښایسته سټایل مې دې ځینې ورته ورکړه سمه ده او فنډ مې ورته چینج کړه دا فنډ ورته اخلم اوس دغه کار ما وکړ زه د همیش لپاره غواړم دغه ټکس ما سره په همدغه شکل کې یو ځای کې موجود وي چې بیا زه مجبوره نه شم چې وی لیکم سټایل ورته ورکړم بولډ لیکم فنډ یې چینج کړم نو ته دا ټکس سلیکټ کړه ته راشه انزرټ ته په انزرټ کې به څه وکړې دلته ډاکومنټ هغه ته چې راغلی کویک پارټ ته سیف سلیکشن ټو کویک پارټ ګیلري دې ته به ورشي دا به سیف کړي دا دې چې کله سیف کړو نو وګورئ د څه شي په نامه یې سیف کړي زه ورته یم دغه انټرنیشنل صحیح دی نو هر نوم چې ورکوې نوم یې بدلولی شي اوکې که سیف شو که نه دا پارټ اوس چې هر کله دا درته ضرورت شو نو کویک پارټ ته به راشي انټرنیشنل په نامه سیف شوی دی راواخله بس دا ته به درکړي بیا ضرورت شو بیا کویک پارټ ته راشه بیا واخله بیا ضرورت شو بیا واخله نو په دې طریقه ته څنګه کولی شي خپله امضا دې پکې ساین کړه جوړه کړه هر کله چې مثلا ته یو لیکل کې اخره کې د خپله امضا پکې راوستل غواړې په دې ځای کې څه وکړه
امضا دې واخله او کېږه خلاص. د کورس لوګو د یو بل څه لوګو دی، هر څه یو ټاپه ده د لیکلو په آخر کې ته واچې نو واچې. هر څه لیکل کې آخره کې یو شعار لري، هغه شعار دې ولیکه د لیکلو په آخره کې اضافه کوه. څه بار بار به لیکل کې نو د ډېرو لیکلو نه دا څنګه کوي خلاص دی. پوه شوې حسین احمده؟ تاسو پوه شوې؟ اسانه خبر ده. لوګو هر څه چې اضافه کوي ګوري، مثلا تصویر هم اضافه کولی شي. یو تصویر به بار بار ګوري، دا سخت نه دی چې ته راځې دلته پکچر ته سمپل پکچر دا تصویر راواخله انزرټ یې کړه، بیا دا تصویر ته یو سټایل ورکړه. مثلا همیش لپاره دا تصویر تا ته په یو ځانګړي سټایل کې پکار دی. هغه ځانګړی سټایل مثلا کوم یو دی؟ زما دا دی داسې. نو دا خو زه بار بار نشم کولی. یو ځل راواخله انزرټ ته راشئ سلیکټ یې کړه، کویک پارټ ته به راشي، دلته به دا سیف سلیکشن ټو کویک پارټ مثلا زه ورته ورکوم پک 1 په نامه مې سیف کړ. دا سیف که ودرېږه دا اوس که ډیلیټ هم کړي نو ته دې ځینې کولی شي پک 1 بار بار څنګه کې په مقه سټایل کې راواخلو. اوس دا سهولت دی که نه دی؟ پوه شو؟ تاسو به نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې کویک پارټ نه څنګه کې ګټه واخلئ. بلډینګ بلاک ارګنایز نه تاسو کولی شئ مثلا یو کور پیج تاسو سره په خپل اوریجنل ځای نه کار نه کوي، یو فوټر در سره اوریجنل ځای نه کار نه کوي، هغه اصلي چې کوم ځای کې مثلا کور پیج دی، فوټرې دي، هیډرې دي، هر یو چې تاسو سره کار نه کوي دې ځای کې انتخاب کوي انزرټ یې کوي نو تاسو ته به دې ځای کې خامخا څنګه کوي خپل کار. کله کله مشکل پیدا کېږي په ورډ کې چې فوټر هیډر نوټ دی همداسې نوټ چې دی مختلف نور شیان دي چې کار نه کوو نو تاسو په دغه ځای نه څنګه کولی شئ لکه هلته چې پرون تاسو مونږ ته کورنۍ راکړه چې ډیلیټ یې کړو داسې نه بیا کار ښه چې ډیلیټ یې کړي بیا به دې ځای کار نه کوي. ارګنایزینګ ډیلیټ ته چې راغلی شي ډیلیټ دې کړه ډیلیټ شو. پرون خو تاسو ته ما کورنۍ وظیفه درکړې وه. ګورې هغه ستا مقصد دا دی چې زه راغلم انزرټ نه کور پیج ما ډیلیټ کړ بیا به هغه ځای کې کار کوي نه ورور مې چې نه وي نو څه کار به وکړي چې وي او نه خلاصېږي بیا هغې نه مرسته غوښتلی شي. فقط یو خبره کو پرون ما یو کور پیج ډیلیټ کړی و که نه یاد مو شي کوم یو و پیج کور پیج وګورو شته دی که نه ما وینډوز کړی ښه ارګنایزینګ ډیلیټ ته به راشم همدغه به بیا څنګه کړم ډیلیټ کړم دا به یس کړم ډیلیټ شو که نه سمه ده. اوس تاسو ډېر په اسانۍ کولی شئ دا بیرته واپس کړئ. د دې د واپس کولو لپاره سټارټ بټن آل پروګرام مایکروسافټ آفس به را پیدا کړي مایکروسافټ آفس 2014 ټولز دا دې چې پیدا کړم په دې کې به مایکروسافټ آفس ډیګناسټک دا به پیدا کړي 2009 کې ډیګناسټک شته دې کې نشته